عطا محمد نور عبدالله ته غوسه دی. عبدالله ورسره څه کړي دي؟ تازه عطا محمد نور عبدالله ته څه جواب ورکړی دی؟ رنو لیدونکو السلام علیکم. عطا محمد نور وایي د عبدالله بد نه هیروم، هیلمن یم د مجاهدینو زامن د سولې اتلان شي. د بلخ لرې شوي والی او د جمعیت ګوند اجرایوي رئیس عطا محمد نور ګیله کړې چې د بلخ له ولایته د لرې کېدل او پرې د ارګ فشار داسې و لکه په ناموس چې برید وشي، خو عبدالله یې پلوي ونه کړه او دا به هیڅکله هم هیر نه کړي. عطا محمد نور په یوه تازه مرکه کې د افغانستان له یو خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي هیلمن دی چې جګړه به بیرته نه راستنیږي او طالبان به هم له تیر ماضي څخه درس اخیستی وي. د عطا محمد نور په خبره د حکومت لخوا په مذاکراتي پلاوي کې د مشر زوی خالد نور نوم اچولو باندې له ده سره مشوره نه ده شوې، خو ده هم د حکومت په دې پرېکړه څه ونه ویل او ویې منله. یعنې زما زوی په مسکو او دوحه کې له طالبانو سره د لومړنیو ناستو تجربه لري. زه خبر نه وم د ده نوم یې لیست کې ورکړی و، ما هم څه ونه ویل. عطا محمد نور ځان او نور پخواني مجاهدین د جګړې اتلان وبلل، خو زیاته یې کړه اوس هیلمن دی چې د دوی زامن افغانستان ته د سولې د راوستلو لپاره اتلان وګرځي. هغه زیاته کړه چې لومړی فکر داسې کېده چې له طالبانو سره د خبرو لپاره له لوی دریځ څخه له استاد سیاب، اسماعیل خان کرزي او نورو مشرانو څخه جوړ پلاوی دفاع وکړي، خو په وینا یې د حکومت پالیسي داسې وه چې دا کسان به په پلاوي کې نه وي. دا په داسې حال کې ده چې عطا محمد نور او ورسره نورو سیاستوالو د افغانستان د دولتي پلاوي هرکلی او ملاتړ کړی چې په نړیواله کچه هم د دغه پلاوي د تشکیل هرکلی شوی دی. درنو لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ.